بسم الله الرحمن الرحیم. نن به مونږ چې د په اډاب ایډیشن کې د خیره سره ډېر ټاپ مینو ده چې هغه په رادیو کې د دې پروګرامونو کې ډېره یوز ده. صحیح شو. نو راځو ایډیټ ته، راځو چېرته اوپن ته راځو. اوپن کې دلته مونږ غواړو چې یو فایل، یو شعر، یو نعت، یو دغه باندې مونږ څه وکړو، ایډیټ ورکړو. لکه مولوي صاحب مثال سټوډیو کې دلته موږ سره دغه کوي، ایډیټینګ کوي. صحیح شو. دا غواړو چې جومات ته بوځو یا سټوډیو ورته جومات ته راوړو. صحیح شو. زه غواړم چې په دې ګوره دا کله پلی کړم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مولوي صاحب ډېر غوړي خوړلي دي، څکلي دي، نو حالات یې خراب دي. صحیح شو. نو راځم چې چېرته افیکټ ته راځو. موږ سره په رادو کې که ته کار کې نو ایکو چې دی دا موږ سره په سلو کې استعمالیږي. دا افیکټ دي. صحیح شو. دې کې ډېر زیات چې استعمالیږي هغه کم یو دی، ایکو. صحیح شو. دا ډېر زیات استعمالیږي. سلو کې رادو کې کم د اواز ته ګورې دا پکې استعمال شوی. صحیح شو. خو ډېر یوز دی او د نورو ټولو طریقه یو شی ده. زه درته دا یو کار کوم، نور بس ته پکې کار کوه. صحیح دی که نه؟ دلته به راشې، اوس ګوره زه غواړم دا څه کومه سلیکټ آل که دا ټول انتخاب کړه. ټیک شو. اوس غواړو ګوره دا ساده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مولوي صاحب خفه دی. صحیح شو. نو راځو چېرته افیکټ ورکوو چې اواز ته سړی بور نه شي. صحیح شو. یا مثال ګوره دلته راشه چېرته دا اواز ګورې سټارټ والا، دې کې اواز لو کې کمی، دې کې ته چینجز کولی شو. خو بای ډیفالټ همدا سیټنګ دی. ګورې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. که چېرته تا سره اسلامي خپرونې دغه نو سټایل ایکو به خلې. صحیح شو. دا د جومات ساوند لري. صحیح شو. او که چېرته ټنګ ټکور دی سره نو مانو سره د دغه نو بیا به تاج محل علی شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم صحیح شو. دا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد آدم عليه السلام نسى وشتك على جودك أسلم د عمر زر کاله، مګر د عمر څخه 40 کاله وروسته دا ټول احادیث چې ترمذي او نور روایتوي او صحیح احادیث هم دي. د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کیږي چې رسول الله عليه وسلم وفرمایي کوم وخت چې الله عز وجل آدم عليه السلام د عدم لا یو مسحه د آدم عليه السلام د ملا څخه ټول هغه مخلوق راوړي یا راوړي کوم چې الله لدى أولادي تخدمات أو تحدث أو ده إنسانان كل آدم عليه السلام عرض يعني ده هو مختار ورد آدم عليه السلام وإن يا رب لا تؤمن وإن لا أولادنا لو آدم عليه السلام شور زيت خلق زيت شده حقات وسترقوا ده مع بين نورية خوش آدم عليه السلام وإن يا رب لا تؤمن ورته وویل شوه چې دا په آخري امتو کې ستا د اولادیت چې دا ټول افیکټ چې دا اود ورته ویل کېږي. آدم علیه السلام دا کله چې رادو اواز دغه خراب شي یعنې څومره عمر جوړ کړی الله عز وجل وفرمایل شپېته کاله. آدم علیه السلام ویل یا ربي ما د عمر څخه 40 کاله وربالا. نو الله عز وجل په خپل قدرت دا د ده غوښتنه پر ځای نو کوم وخت چې د آدم علیه السلام عمر 9 کاله پوره شوه ملک الموت ورسره آدم علیه السلام پوهېدی چې د عمر 10 کاله الله عز وجل خبر کړی و. نو یې ملک الموت وویل ایا ما د عمر څخه 40 کاله دې پاته؟ ملک الموت ورته وویل ایا تا خپل دې کې ته کولی شې چې اواز لو رسول صلی الله علیه و وسلم فرمایي فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته. يعني آدم عليه السلام منكرك أو تدفع أولادك هذا عمر والكوية غيره نو فنسي غيره أو تدفع أولادك غير موجودة أو آدم عليه السلام خطأ تدفع أولادك خطاوة موجودة ولي منكرته لك غيره دا کار قصي او عمدي نو بهيرو دا اوکې کا ګورې دا موږ سره چې شو اپلای شو مخکې سمپل ساده و دا ساوند چې شو راغی
دا سټنډرډ دا ټول ویو کنه یار دا کوم شی چې ډېر امپورټنټ دی هغه صحیح شو دا مینوګانې خو هسې نه ما نه ښه پوهېږي صحیح شو دا ټول افیکټ دي بس اوس ته یو دا ستا وظیفه شوه یو چک کوه چې څه رقم اواز کوي د ښځې اواز وباسي که د سړي صحیح شو اوس ګور دا راشه څه که پلی که اواز به یې بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين دا ما دغه کو اوس دا څه کو سیف کو سیو مې کو مثال چیرته صحیح شو دا پروګرام کلوز کا اوس ګورم دا ریکارډینګ دومره بس ده که نه صحیح شو دا نن ورځ همدومره درس